امیر خان متقي څنګه ولې پاکستان ته غوسه شوی دی؟ کوم اخطار یې ورکړ؟ ملګرو که تاسو هم غواړئ په پوره جزئیاتو پوه شئ ویډیو تر اخره وګورئ او زموږ پښتو پلس چینل هم سبسکرایب کړئ. پاکستان ته د متقي خبرداری د ډیورند کرښې په اوږدو کې کړکېچ د هیڅ چا په ګټه نه دی. د طالبانو او پاکستان ترمنځ له وروستۍ سرحدي نښتې وروسته تازه د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست کابل کې په یوه ناسته کې ویلي چې دا ډله پاکستان ته د ورور په سترګه ګوري او دغه هیواد هم باید همدا کار وکړي. امیر خان متقي یکشنبه د مرغوبي په 4مه د طالبانو د سوداګرۍ وزارت له مالیاتي جرمونو د معافیت په ناسته کې ویلي چې د ډیورند کرښې په اوږدو کې کړکېچ د هیڅ چا په ګټه نه دی او پاکستان باید له افغانستان سره تعامل ولري. هغه زیاته کړې خپل نږدې ګاونډي ته خبرداری ورکوو چې د کرښې ډیورند په اوږدو کې کړکېچ د هیڅ چا په ګټه نه دی. نوموړي چې وایي فشار ګټه نه لري د ستونزو د هواري لپاره نړۍ له طالبانو سره تعامل ته رابولي. امیر خان متقي څرګندونې په داسې حال کې مطرح کیږي چې پاکستان څو ځله طالبان د پاکستاني طالبانو له تحریک ټي ټي پي څخه پر ملاتړ تورن کړي او ویلي دي چې دغه ډله د طالبان تر ولکې لاندې افغانستان کې امن پټن ځایونه لري. په دې وروستیو کې پاکستان د ملګرو ملتونو سازمان د امنیت شورا ته د افغانستان په خاوره کې د ټي ټي پي د خوندي ځایونو او مالي ملاتړ په اړه معلومات ورکړي دي.